سلامونه ستړي مشه او ډیر ښه راغلی. ولسمشر ما وژلی. د دې کتاب لیکوال آرش ننګیال دی. ښه په ارامه وغورځېدم. لاندې ځمکه پسته خاوره وه. ځان مې هم ونه څنډه. نور مې شمال خواته په منډه شروع وکړه. ډیر ژر ستړی کېدم. ټپونه مې اوس هم درد کاوه. د ویرې منډه وه. داسې روان وم لکه غشی. ډیر مزل مې وکړ خو نه پوهېدم چې کومه سیمه به وه. ما غوښتل چې چاریکار ته ځان ورسوم چې دې وخت کې مې د سهار اذان واورید. اذان ماته د کلي لاره راوښوده. مؤذن لا تر حی علی الفلاح نه ورسېدلی چې زه ورسېدم. د اودسونو ځای ته په منډه ننوتم. ډیر وختي و. خلک لا له خوبه نه و پاڅېدلي خو یو دوه سپین ږیري ټوخېدل او اودسونه یې کول. زه یې له شانه تیر شوم خو هغوی په خپل کار بوخت و. هلته مې نظامي جامې وویستې. $200 پکې و. هغه مې ترې راواخیستل. هغه د ناروغانو جامې مې په تن پاتې شوې. جومات ته ننوتم. ملا صاحب ته مې وویل چې زه مسافر یم. لاره کې غلو رانه هر څه لوټ کړي. بس دغه د خوب جامې مې په تن کې پاتې دي. ملا صاحب خیرې وکړې او لاړ. لږه شیبه وروسته یو جوړه تورې جامې راوړې. جامې مې بدلې کړې. د چاریکار لاره یې راته وښوده او ویل چې لمونځ وکړه بیا به لاړ شي. د اودس په بانه ترې وتښتېدم. دریشي او تفنګچه مې په یوه پټي کې ښخ کړل. لمر لا نه و ختلی چې چاریکار ته ورسېدم. ځینو دکاندارانو خپل دکانونه خلاصول. یو واسکټ، یو سور پکول او یو هغه وړوکی د اوږې دسمال مې واخیست. سراچه موټر مې تر تګاب پورې په کرایه کړ او حرکت مې وکړ. څو شېبې وروسته د ژورنالستانو خبره په اسمان کې چورلکې ګرځېدې راګرځېدې او ما ته داسې ښکاره شوه لکه په ما پسې چې پروازونه کوي. زموږ موټر هم ښه په مزه روان و. موټروان ځوانکی بدرنګه خو ښه اخلاقي هلک و. نوم یې راته شیرین اغا وښود. مستې مستې کیسټ یې اچولې خو یوه هم پکې زما د خوښي نه وه. تر ټولو یې د نازي اقبال سندرې ډېرې اورېدې. د موټروان کړه وړه مې وڅارل او پوه شوم چې د ملګرتیا هلک دی. باید ملګری کړم. ما سره د دې ویره وه چې کیدای شي په سړکونو کې زما د بیرته نیولو لپاره تلاشي وي. شیرین اغا په دې سیمو کې ښه بلد ښکارېده. د ځان د ډاډ لپاره مې ترې وپوښتل ښه اوس په کومه لاره ځو؟ زه خو په دې لار چندانې بلد نه یم. دې کې شیرین اغا ما ته راوکتل او ویې ویل دا مخامخ سړک راسن سیات ته وځي. بیا چپ لاس ته تاویږو او د ګلدان سیمې ته وځو. بیا محمود راقي ته ځو. د کاپیسا مرکز دی. ښه لوی بازار لري. محمود راقي نه بیا مر یعنې لمر خواته ځو. هلته د اوغانانو کلی دی. ټول پکې پښتانه دي. زه د شیرین اغا خبرو ته غوږ وم. که چیرې له ده نه جلا شم چې لار راته معلومه وي. پسې یوه دښته راځي چې نیم ساعت مزل په دښته کې وي. بیا د السای ولسوالۍ ته رسیږو. بیا نو د تګاو بازار ته رسیږو. نور خو به بلد یې. هو له تګاو نه سروبي ته څومره لار ده؟ 2 ساعته به وي. شیرین اغا ویل چې د تګاب له الوکوزیو نه دی. پرون یې له تګاب نه یو دربس چاریکار ته راوړی او اوس تش روانېده چې زه پرې پېښ شوم. د شیرین اغا په هکله په سوچونو کې وم. موټر د سیات خواته ګړندی روان و. د سوچونو مزه مې شیرین اغا پرېږه. که اجازه دې وي زه به دا سګرټی وڅکم. تیار مې ډک کړی دی. ما ورته څه ویلي وای. له مخکې نه مې پرې شک راغلی و. زه ورته په بریتو کې مسکی شوم. وڅکه په ما یې دود ښه لګېږي خو څکلې مې کله نه دي. زه پوهېدم چې دا خبره په چرسیانو ښه لګېږي او ما غوښتل چې د لارې ملګری باید در سره خوشحاله وي. له دې سره مسک غوندې شو. څه یې ویل چې ما ترې خبره ونیوله. هسې کدو یم. سګرټ یې له خولې نه لرې که او پخ یې وهل. ښه ډېر یې وخندل. زما د شیرین اغا خندا ته خندا راغله. په خندا مې ورته وویل پوه شوم مخکې له دې چې ته راته ویلي وای ما په خپله درته وویل. ډېرو ملګرو به راته دا خبره کوله خو ستا په هکله مې هم یوه ټوکه زده ده. هلک په خندا شو. په حیرانۍ یې وویل زما په هکله؟ هو د شیرین اغا په اړه. یو غېږ لوګی یې له خولې ووت. 2-3 تخته ټوخي یې وکړل. ته یې ووایه. دې سره مې ټوکه ورته شروع کړه. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ ته که لاړې او څوک دې پکې نه پېژندل هر سړی دې چې ولید ورته ووایه زه د شیرین اغا یا د لاغا ملګری یم. بس دستي دې کور ته بیایي ځکه چې هلته په هر کور کې د دلاغا او شیرین اغا په نامه یو څوک خامخا شته. دې خبرې سره هلک له خندا نه داسې تور او شین شو چې سترګې پکې ورکې شوې او له ډېرې خندا پورته الوت. په بیړه مې ورته وویل لارې ته ګوره چې اوس به موټر چکر کړي. هغوی د لګانو نه خو راوتښتېدم چې ته مې مړ نه کړې. یو وار شیرین اغا راته وکتل. په وارخطایۍ راته وویل له چا نه؟ چا سره مې مغزو کې کړنګ شو خو خبره مې له خولې وتې وه. کله کله ځینې خبرې بې اختیاره د سړي له خولې نه ووځي او دلته مې چې خبره خولې ته ووته کیدای شي چې نور مې له شیرین اغا نه خطر نه حس کولو خو بیا هم ځان مې تیر کړ. هسې مې داسې وویل لکه چې هیڅ خبره نه وي. عجیب هلک و.
سترګې به یې ما خواته وي او موټر به یې ښه تیز روان کړی و. پوخ او خام سړک یې نه لیده. څه به مو سر پړسوم. هلک کلک شو. د چرسیانو د صداقت کیسې مې ډېرې اورېدلې وې. ما غوښتل چې ملګری کړم. ټوله کیسه مې ورته وکړه. که بل هر څوک وای له دې کیسې سره خامخا ډارېده، خو شیرین اغا ته زما کیسې داسې خوند ورکړی و چې پام مې شو موټر داسې کرار روان و لکه چکر ته چې وتیو. هغه خو سګرټی وهلی و او زه د ازادۍ په نشه کې داسې غرق وم چې هر ځای راته جنت ښکارېده. ما لا خبرې ته خوله جوړوله چې له شانه د هارنونو باران شو. دا د پولیسو 2 رینجر موټرونه وه چې ډېره تادیه یې درلوده. د موټر په لیدو مې شیرین اغا ته په خواشینۍ وویل: بچو خانه، لکه چې ونیولم. خبره مې لا نه وه تمامه چې موټر مې له خوا نه تېر شول. ایله مې زړه په کرار شو. له دې کار سره شیرین اغا هم ویښ شو. په جدي انداز یې وویل: خبره خرابه ده. تګاو ته چا کره ځي؟ تګاو ته په 1465 کال کې یو ځل له ملګرو سره تللی وم. بیا نه یم تللی او نه پکې څوک پیژنم. ما وی چې بیا به له هغه ځای نه جلال آباد ته بل موټر ونیسم. شیرین اغا یې وشیبه غلی شو. خو په دې کمه موده کې شیرین اغا ډېر ښه پلان جوړ کړ. عمر یې راته 28 کاله وښود، خو له بلا ډک و. هغه ویل چې څومره وخت ډېر تیر شي ستا د نیولو امکان ډېر دی. هر ځای کې به تلاشیګانې وي. زه وایم هغوی به تا پسې اوس کابل او بګرام لټوي. هغوی څه پوهېږي چې ته شمالي خواته راغلی او له دې لارې جلال آباد ته ځې چې له قصده به دې داسې کړي وي که څنګه، خو ښه چل دې کړی دی. له دې چرسي نه مې د داسې هوښیارې خبرې توقع نه وه، خو لیونی هم په خپل کار کې ښه پوهېږي. نو څنګه به وکړو؟ تګاو کې ښه حجره لرو. که کال هم پکې تیر کړې څه خبره نه ده، خو زه وایم چې ډایرکټ جلال آباد ته لاړ شو. اوس د شپې له خوا په لاره هیڅ خبره نه وي، خو چې یو څو زنانه په موټر کې وای بیخي مو کار جوړېده. څنګه مو کار جوړېده؟ اوس 2 په 2 یو. د هر چا پام موږ ته راوړي، خو بس چې یو ځل کلي ته لاړ شو بیا نو زه پوهېږم او کار مې. ته بیا له هر څه بېغمه یې. د شیرین اغا دا خبره راته ښه ښکاره شوه. زه لږ څه سوچونو کې تللی وم چې ناڅاپه موټر له عمومي سړک نه فرعي سړک ته تاو شو. وارخطا شوم. سړک ته مې وکتل. هلته په لوی سړک پولیس ولاړ و او تلاشي روانه وه. لږ وړاندې موټر ودرېد. شیرین اغا ویل چې له فرعي سړکونو نه به ځان د تګاب ولسوالۍ ته وکاږو. هغه ویل چې په دې ځای کې مې هېڅکله تلاشي نه ولیدلې. په داسې حالاتو کې یو بلدي ملګری ډېر ضرور وي. اوس مې یو تکړه ملګری پیدا کړی و چې دا دروند بار یې راسره وړ. دا کوم تصادف نه و. په اسلام کې تصادف نشته. موږ مسلمانان هر څه د الله پاک له لورې ګڼو. الله پاک را سره ملګری و چې له دا ډول زندان نه وتښتېدم. شیرین اغا ته مې وویل: شیرین اغا، یوه خبره درته کوم. یو چا نوم اخیستل د بلدتیا لومړی او مضبوط پړاو دی. ورپسې مې خبر وغځوله: ته پښتون یې. اوس مې ځان تا ته سپارلی چې هر څه کوې، خو ما ژوندی ورسوه چې په زړه کې مې ډېرې غوټې دي. نوره ستا خپله خوښه. شیرین اغا له خندا شین شو او ویل: داسې پښتو در سره وکم چې ته هم ورته حیران شې. د دې رشوتخورو پولیسانو په چل زه ډېر ښه پوهېږم. یو رګ مې لغمانی دی. دې سره دواړو ښه وخندل. دا وخت مازدیګر قضا او شیرین اغا وویل چې د شپې ډوډۍ به زموږ په کور کې وخورو. ناوخته به لاړ شو. ما هم ورسره ومنله. د تګاب د بازار تر څنګ یې کور و. چای او ډوډۍ مو سره وکړل. ټپونه مې وینې شوي وو. لږ درد یې هم کاوه. شیرین اغا له درملتون نه یو څه دوا دارو راوړه. پاکې جامې یې راته راوړې او پوره 10 بجې له کوره ووتو. کلینې 3 نور هلکان هم له ځان سره راوستل. ټول موټر کې کېناستو او جلال آباد ته مو حرکت وکړ. له هلکانو سره یې معرفي کړم. پسې یوه لونګۍ هم راکړه. ښه شخه لونګۍ مې ووهله. د موټر په مخ ښیښه کې مې ځان ته وکتل. حیران شوم ځکه څو میاشتې مې ځان په ښیښه کې نه و کتلی. زړه کې مې ویل: خپل ځان مې چې په خپله ونه پېژنده نو خلک به مې څه وپېژني. په لاره کې ښې ډېرې تلاشۍ وې. کوم ځای کې چې به تلاشي وه د شیرین اغا د ماما زوی اجمل به ځان داسې ناروغ که چې عسکرو به ورته دستي اجازه ورکړه چې لږ به ترې لرې شو نو نور به یې له خندا زاره چودله. داسې تمثیل یې کاوه چې حیران ورته پاتې وم. د ده له ناروغۍ سره به زموږ هغه بل ملګري شاه محمد داسې نارې جوړې کړې لکه یوه بوره ښځه چې په خپل زوی ویر کوي. زما ستړیا او بېخوبي ډېره وه. دوی ټول د لږې شېبې لپاره راغلي شول او زما سترګې سره ورغلې وې چې سترګې مې لوڅې کړې. د لغمان په سرخکانو کې مو د جلال آباد په لوري د موټر څراغونه بلیدل. وروسته سیټ ته مې چې وکتل نور علي ویده شوی و. اجمل او شاه محمد خپلو کې ټپې سره ویلې. دې کې اجمل یوه پلاستیکي وړه بوشکه راواخیسته او تبله یې هم ورسره شروع کړه. د عسکرۍ په دوران کې به موږ هم دا کارونه ډېر کول چې ما به کله کله پکې منګی واهه. خو اوس مې زړه مات و. پوه نه شو چې جلال آباد ښار پورې څه ډول ورسېدو. اوس نو د شپې 12 بجې وې. خو شیرین اغا د موټروانۍ حوصله ډېره لرله. شیرین اغا پوهېده چې څنګه مزل وکړي او څه وخت ځان ورسوي. ځکه خو یې کله کله زموږ خبرو ته هیڅ پام نه و او خپله ډریوري به یې کوله.
ځکه خو وختي را ورسېدو. د شپې تېرولو لپاره قصبې ته د تر کور ته لاړو. سهار مې شیرین اغا ته په وچ زور پیسې ورکړې. هغوی په خپله مخه لاړل او زه په کور کې پاتې شوم. هماغه د شپې خبر شوم چې لوڼې، زامن مې، مور، پلار او خور ټول په هماغه شپه وژل شوي وو. تر مې دا هم وویل چې ښځه مې سوچه لیونۍ ده. ټوله شپه مې وژړل. ما به کله کله له ځان سره ویل هغه کسان چې ځانمرګي کوي څومره بې عقله دي. پښتانه بې کلتوره دي چې جنګونه کوي. خو اوس پوه شوم چې دا د هغوی کلتور دی چې د ظلم په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. خو نن زه تیار شوی وم چې دې سورمخو دلګانو ته ځانمرګی شم. تره ته مې ویل چې زه کلي ته ځم، خو هغه راته اجازه را نه کړه. هغه ویل چې ما امریکایي وژلی، خامخا به ما پسې کلي ته تلاشي ته راځي. د تره خبره راته پر ځای ښکاره شوه. 20 ورځې له کوره ونه وتم. نږدې خپلوان مې جلال آباد ته راتلل. د کلي د هرې ورځې خبر به راته رسیده. په 21مه ورځ کلي ته له 4 موټرو سره چې له ترونو، خورینو او تره زامنو ډک ولاړو. همدا چې کلي ته ورسېدو ټول په ګډه زما د کور خواته روان شو. خپلو خپلوانو راته یو ډول کتل. د کور په لیدو نور هم ودرېدم او د غچ لمبې مې په زړه کې تاوې راتاوې شوې. تاسو کې به داسې درد چا نه وي څکلی؟ درد او غم هغه وخت له تحمل نه وځي چې مور او پلار ته د زوی مړی او اولاد ته د مور او پلار مړی پروت وي. خو زما ټوله چرګۍ مړه وه. د کلا ور یې په بام الوځولی و. د خونې کړکۍ او دیوالونه داسې سوري سوري وو لکه 100 کلنه ورانه کنډواله. په 2 خونو کې مې پلار، مور او خور سوځېدلي وه. خونې اوس هم تکې تورې وې. ژوند راته یو ډول بېمانا ښکاره شو. هیڅ شي خوند نه راکاوه. میرمن مې خو سر پېښور ته د دوا لپاره بیولې وه. سخت ناکراره وم. د تره په کور کې مې واړول او فاتحې شروع شوې. هره ورځ به ډله ډله دوستان راتلل. بیا مو خیراتونه هم وکړل. 3 ورځې وروسته مې میرمن هم راغله چې لیدلو یې سخت پښیمانه شوم، ځکه زما په ذهن کې د هغې هغه پخوانی تصویر و. خو هیڅ مې هم د لاسه نه کېدل. زه یو بېوسه انسان وم. 10-12 ورځې مې په کلي کې ووتې وي چې یوه ورځ له شیرزاد ولسوالۍ نه زما یو پخوانی ملګری خان لالا چې جهادي قماندان هم و 1200 مسلح کسانو سره کلي ته راغی. 6 کسان له حجرې نه شاوخوا پیرې ته ووتل او 6 کسان له ما سره کېناستل. یو پکې مولوي غفور جان و چې هغه مې هم پیژنده. همداسې هغه نور کسان یې هم معرفي کړل. له فاتحې نه وروسته یې رانه د تښتېدو په هکله پوښتنې شروع کړې. له لومړۍ ورځې مې ورته کیسه پیل کړه او تر پایه مې ورته ورسوله. مولوي غفور جان خو داسې ژړل چې اوښکې یې نه درېدې. ویل به یې دا ټوله د ایمان او اسلام جذبه ده چې په مخ کې غرونه هم نشي تم کېدی. هغو نورو به توبې ویستې او خیرې به یې کولې. خان لالا راته وویل چې دوی ټول له ما سره دي او که زه وغواړم نو دوی زما غچ او زما په شان د نورو بېګناه افغانانو غچ هم اخیستلی شي. هغه د تبلیغیانو خبره دعوت یې راکړه او نور پاڅېدل. خان لالا په روانه کې خپلو نورو ملګرو ته وویل توریالی یو واقعي مسلمان او یو واقعي توریالی دی چې دومره لوی کار یې کړی. بس د الله امداد ورسره و او بله یې دا چې توریالی یو تکړه، زړور او با تجربه نظامي افسر تیر شوی. توریالی د خدای په مرسته ډیر څه موږ او افغانانو ته کولی شي. خان لالا خپله د تلیفون شمیره راکړه. ویلې که موږ سره یو ځای کېدل غواړي نو په دې شمیره بیا ورته زنګ وهم. خدای پاماني مو سره وکړه او د سپین غره خواته روان شول. دا زموږ کلي ته د دوی لومړی راتګ نه و. هغوی به هر وخت خپلو کورونو ته راتلل ځکه هغوی هم افغانان دي. د همدې سیمې خلک دي. کورونه مور پلار لري. زموږ په کلي کې هر کور وسلې لري. هر ځای ته چې ځې دا وسلې ورسره وړي ځکه دلته خلک په شخصي دښمنیو هم اخته دي. داسې لکه آزاد قبایل. یو ورځ موږ یو ملګری چې ژورنالیست و او په ښار کې لوی شوی و دلته راغی. دا خلک ټوپک او وسلوال کسان د شخصي دښمنیو کیسې چې واورېدې حیران دریان و. څه وخت وروسته یې زموږ د کلي په پیښو کیسې لیکلې وې او په ځینو مجلو کې چاپ شوې وې چې بیا زموږ کلیوالو هغه مجلې کلي ته راوړې او کلیوالو هم لوستې وې. سره د دې چې ما هم په پروګرام کې همداسې فکر کړی و لکه خان لالا چې راته وویل زه په یو ډول خپل غچ اخیستلی شم چې له دوی سره یو ځای شم. که نه یو کس به یې څنګه له ټولې امریکا سره ووهي. خو کله چې دعوت راکړ یو ډول زړه نازړه وم. دا وسلوال به راته یو ډول نامنظمه خلک ښکارېدل او لکه څنګه چې زه یو تورن وم نو ډسپلین زموږ لومړنی شرط دی. خو کله مې چې ځان سره فکر وکړ چې زه به په څه شي وډار شم، په پلار که په اولادونو، هغه خو یو هم نه دی پاتې. له شرمه خلکو ته نشم کتلی او څنګه به وګورم. هر څوک به وایي چې د دغه سړي ښځه امریکایانو بیولې وه او بیرته یې لیونی راوسته. دې سوچونو سم لیونی کړم خو لا وروستۍ پرېکړه مې نه وه کړې.